د جهاد مانځه د اختر د مانځه بیانو ته اجازه نشته. د جهاد د خروج الى العلم دا مدرسو ته تلل چې کمی زنانه پیغلی دی رواني دي سوچ په نارواو کې اختری په حرامو کې اختری د خدای په غضب گرفتاری دي. د علاقه الکانم دوی بدکار کړل دی بدکار دي چې مدرسو ته رواني هغه پلاران لا بیکار انسانان دي بے غیرت او بیکار دي چې د لورګانی منع کوي نه لري کار. د چانه چې لورګانی مدارس ته زیاده رخصي ټټو دي نه بے غیرت دي نه دا خپل قرآنی بیبی نه یریږي دا نشي کنټرول ولې خپل لورګان نه چا غیرت دامنی چې داسې مسائل د مخې تراشي. او چې کوم ځکه د زنانو مدارس جوړ دي دا بدلی بی دین خلکو د وهابیانو د پنځپیریانو روح خلک خدا شي نه جوړي. او هغه زنانه چې مدارس ته روان دي او زمون خبرې په بدی لګي دي ګریوان کې سر ټیټ کی سوچ دی وکي چې دا غتلل د دې مفید دي که نقصان دي. د کور نه د مدرسې پورې څومره شکیلی دي په سوال کیږي څومره आवाजونه پسې کیږي کدی کې حیا وی غیرت وی دا روزانه چې دا پرې چوکونو تیریږي نو دا نارینه او د لوچکان ورته چوک په چوک باندې غونډ ولاړ وي دا په دې نه پوهیږي چې دا زه کار کوم که بد کار کوم. خو غیرت لاړو د خلکو نه ایمان او عقیده خاصه لاړه چې غیرت او پختوم ته نه لاړه د خلکو یا خو هغه زمانہ و چې د چا په پوله وکوګ نشو تیرې دی داسې نسکور به ورځولې داغه قومونه او داغه زګ خلکو یا په پیښور کې تیاغه به غیرت جوړ شو چې اوس لورګانی په چوکونو رواني لکان ورته ولاړی وازونه پکېږي دی به غیرت سره دی غم نه پیدا کیږي چې دا سهل دی ساروزه دکان ته ځو ماقام راځه او الکان سکول ته لېګا او لورګانی مدرسې ته لېګا دینداری کوو. لسو کتابونو د فقه وحضورهن الى مجلس العلم مکروه تحریما د زنانو د علم مجلس او مدرسې تتلل حرام دی مکروه تحریمی دی. بدودن عینی په عینی کې دا فیصله کړی د په دې زمانه او بعضی مسائل که شریعت نه څوک نه خبر نو عقل خدای تعالی ور کړی دی چې د دې اوس خیر ډیر دی که شر ډیر دی. دا په مدرسه کې څه شي کې ناظره قرآن وایي ولی دا ناظره قرآن فرض دی ستر د بیبي فرض دی ناظره قرآن مستحب دی مستحب کوم او فرض پر एकदम نو دا کوم عقل فرض مون مکوا او نفلونو تونه خلا نو دا اوس د عقل کار دی که د احمق کار دی. نو بیبیانو باندې حجاب ستر پکور کې ناستا دا فرایض دي او مدرسه کې مستحب ناظره ویل چې دی هغه مستحب دي. بیانن سبا داسې مشکل نشته دی په هر کور کې یو بیبي داسې شته چې هغه ناظره قرآن پې ویلی شي چې هغه ناظره قرآن ویلی شي دی جنکو تخپل کور کې ولی درس نه کیږي چې بلې مدرسې ته ځي. او داسې کورونه مشته دی چې د هغې په کور کې مدارس په خپله جوړ دی حافظان یې پکې دي او مدارس پکې دي جنکۍ د بل کور دلته راځي درس وایي لیکن د دې کور پیغلې جنکۍ بل ځای روانې دي. نو خدا په مشوره باندې د عیاشۍ او د فحاشۍ دروازې کولاول دي که نه. نظام د شریعت چراغ ور باندې که نه اولا دا مردار مدارس بندول پکار دا د زناګانو اډې دي مدارس نه دي خو چې چا دا مدارس وران کړل د دې نه عظیم جهاد بل نشته. یو بې دینانو دلته نږدې جوړه کړې وه مونږ بنده کړه پیوانو اوس بیا لري چېرته بل ځای جوړه کړې ده او داخلي موش کړي دي مقتدیانو د خلکو ته په دې بیاناتو باندې په دې خبرو باندې. زنانه خو عیاشي غواړي فحاشي غواړي ازادي غواړي اخو وزم دې پسې چې مودا اجازت ملو شي او اصلا بیکار ای دغه پلار دی دغه تر دی دغه رور دی دغه بے غیرت شه چې دا کنټرول نه راوړي. وما عليك الا البلاغ المبين خبر ده فمونږه صرف بلاغ دی دغه الفاظ چې مونږ په کوم سخت الفاظ دي خلکو توایسو کې ویم نه ور مونږ په غاړه خلاصو.
نو دا ام سلمہ دا رسول اللہ مبارک بی بی دا، صرف نبی علیہ السلام ته ویلی دی چې دا تاسو اختر منستزه جمعه منستزه مونږ ته ولی اجازه نه کوي. څومره سخایت راغی، لا تتمنوا، اے بیبیانو ارزو مکوي دا هغه فضایل چې فضل الله به بعضکم علی بعض، خدای تعالی بعض په بعضو بهتر کړی دي. نارینه ته مې دا فضیلت ورکړی چې جمعه منستبزی، دا اختر منستبزی، جهاد تبزی، دې فضایلو کې تاسو نه شریکی. باقی ډیر اعمال نور شته دي کوي کنه. مونږ مې درته فرض کړی دی، روزه مې در باندې فرض کړی ده، سخا مې در باندې فرض کړی ده، چې داسې د جنت شوقیان یې په کور کې ستاسو لپاره د دیندارۍ څومره لاري. دا فساد تبلیغی جماعت کې ډېر زیات، داسې به خوشحاله برید بتاوي زما پنځه لورګانې حافظانې دي، توره دې وکړه، ا د زوی تپوس دې م لګو که چا څنګه دی. هغه دې په علاقه کې مشهور بدکار وي او لور دې حافظه شو، توره دې کړې ده، دا بیا حفظ ساتلی شي په پردي کورونو کې. داسې په فخر به وي زما پنځه لورګانې حافظانې شو، حافظانې شوې خو په مدارسو کې دننه. لږ حال نورم پوښتنه وکړه چې څه حال دی. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا الله من فضله توفيقه وعصمته إن الله كان بكل شيء عليما من الخير والشر والعقاب والتوفيق والخذلان ولكل جعلنا تنوين عوض مضاف إلينا لكل واحد جعلنا ہر یو د پاره ګرځولې مونږ منکم ستاسو نه موالی وارثان مما ترکا یاخذون حظه